سلامونه. نن د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه غږیږو چې د چا لخوا تاسیس شو، څومره مساحت لري، د افغانستان کوم ولایتونه د دې کرښې په اوږدو کې پراته دي، او همدارنګه پر دې هم غږیږو چې دا کرښه ولې لاسلیک شو. د ډیورنډ فرضي کرښه 2670 کیلومتره ده. لویدیځه برخه یې له ایران او ختیځه برخه یې له چین سره پوله لري. د دې کرښې په اوږدو کې کلي په دوو برخو ویشل شوي دي. یو قوم پر دوو برخو تقسیم شوی، خلک پر دوو برخو تقسیم شوي، او ان چې فامیلونه پر دوو برخو تقسیم شوي دي. د ډیورنډ کرښه په 1393 کال د برطانوي هند او افغانستان د هغه وخت امارت ترمنځ د 100 کلونو لپاره د نړیوالې پولې په توګه لاسلیک شو. دا تړون د امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې د افغانستان امیر و او د برطانوي ډیپلوماټ هنري مارټیمر ډیورنډ لخوا تاسیس شو. راځو دې پوښتنې ته ځواب وایو چې دا کرښه ولې تاسیس شو. له 14مې پیړۍ څخه تر 20مې پیړۍ پورې د انګلستان او روسیې ترمنځ جنجالونه او کشمکشونه وو. په هغه وخت کې په هند باندې انګریزان حاکم وو او په ماورالنهر باندې شوروي اتحاد حاکم وو. د دوی ترمنځ جګړې کېدلې. نو انګریزانو فکر وکړ چې راځئ د روسانو د یرغل او جنجالونو نه د خلاصون لپاره دلته یو بارډر جوړ کړو. نو په هغه وخت کې افغانستان د انګریزانو لخوا اشغال و او انګریزانو په امیر باندې دا کرښه امضا کړله. دې تړون 2 مادې درلودې چې د هغه د جملې څخه د یو بل سره به کار نه لري، دلته به سرحد رامنځته کیږي، دا تړون به د 100 کلونو لپاره وي او د دې تړون له مخې به امیر ته کلنۍ څه اندازه پیسې هم ورکول کیږي. کله چې په 1940 کال کې پاکستان جوړ شو او هندوستان پر پاکستان تقسیم شو، نو دا کرښه دوی ته پاتې شوه. دوی له افغانانو غوښتنه وکړه چې په رسمیت یې وپیژني، خو افغانانو په ملګرو ملتونو کې هم د پاکستان خلاف رایه وکاروله. د ډیورنډ کرښه د افغانانو لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي او د افغانستان لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. دا کرښه په زور او جبر تحمیل شوی. کله چې دا کرښه لاسلیک کېده، افغانستان اشغال شوی و. نو دا معاهده ځکه یو قانوني سند نشي کېدلی چې د اشغال په وخت کې رامنځته شوی. د ډیورنډ د معاهدې وخت په وخت مخالفت شوی د حکومتونو لخوا. د افغانستان پخواني صدراعظم او ولسمشر سردار محمد داود خان په کلکه د دې کرښې مخالفت کاوه. په همدې ډول شهید ډاکټر نجیب الله هم د دې کرښې مخالفت کاوه. د طالبانو د حکومت په لومړي دوره کې طالبانو د اسلام آباد د فشار سره بیا هم د ډیورنډ کرښې د تاییدولو ډډه وکړه. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي ویل چې د ډیورنډ کرښه به هیڅکله د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په توګه ونه پیژندل شي. له حامد کرزي څخه وروسته افغان منتخب ولسمشر اشرف غني هم دغه کرښه په رسمیت نه پیژنده او ویل به چې دا د افغان ملت موضوع ده، زه دا کرښه په رسمیت نشم پیژندلی. د ډیورنډ کرښه د پښتنو قبایلي سیمو له لارې او جنوب ته د بلوچستان د سیمې له لارې تیریږي. په سیاسي لحاظ پښتانه، بلوچ او همدارنګه نور قومونه چې د فرضي کرښې دواړو غاړو ته اوسیږي سره ویشي. د افغانستان 11 ولایتونه د دې کرښې په اوږدو کې پراته دي: نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او بدخشان. د ډیورنډ فرضي کرښې تړون په 1993 کال کې پای ته رسېدلی. پاکستان کې د پرویز مشرف لخوا د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار د لګولو غوښتنه کیږي چې اوس د پاکستاني مشرانو په وینا 98% کار یې بشپړ شوی او کار پر روان دی تر څو تکمیل شي. که معلومات مو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ، که د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ، او که کوم نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ. مننه.